دا قرآن خو موږ ته قدر نشته. د دې قرآن دا خو یو جوړه شوروا وه چې الله موږ ته راکړه. د مور په غېږ کې الله سبحانه وتعالی موږ ته په خپل کور کې دننه قرآن ورکړي. د دې قرآن قدر د صحابو نه وشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام نه در مخه ډېر زیات اسلام خلاف سړی او ډېر زیات مسلمانانو سره یې ظلمونه کول. د دوی د خاندان یو منځه و اسلام یې راوړی و، لبینه نومېده. دا یې دومره سخته ووهله دومره سخته ووهله چې په هولو کې بېهوش کړه، لیکن هغه د ایمانه نه اوښته. یوه ورځ یې توره راواخیسته د لاسه راوایسته، وایي زم نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر قلم کاټو، دا لانجې به ختمې شي. دا زموږ په دین کې لاسوهنه کوي، د وخت څخه زموږ دین دی دی ډېر خراب دی. راووتی چې راووتې په لاره کې د یو قبیلې سړی په مخه ورغی. هغه ورته چېرته ځې؟ دی ورته وایي زم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر قلم پرې کوم. والعیاذ بالله. هغه وایي د دغه نبي علیه الصلات وسلام د خاندان خلک به ستاسې انتقام نه واخلي. دی ورته وایي ته هم لکه چې بېلارې شوی. هغه وایي ما پرېږده ورسه ستا خپل خور کره ورسه هلته چیش شروع دی. حضرت عمر رضی الله عنه ارام ودرېدی، نورې غوسه زیاته شوه، پر هغه ځای را وګرځېدی. کله چې د خور کره دروازه ور وټکوي، نبي علیه الصلات وسلام هغه صحابي چې د دې کور ته یې وراسولی و حضرت خباب دا قرآن ورته زده کوي، سوره طه یې ور زده کوه. د حضرت عمر رضی الله عنه اخ شوی و، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور فاطمه او د حضرت خباب رضی الله عنه دا درې کسان ناستو د قرآن تعلیم یې کړ په پټ. کله چې دروازه وټکول، حضرت خباب پوه شو چې دا دروازه دا د حضرت عمر رضی الله عنه دی، ولاړې پټ سوال. عمر رضی الله عنه د دروازې ټکولو په حال کې د دې اوازونه واورېدل چې کله رالی، اول یې د خپل اخ شوي غاړې ته ورحمله کړه. د دا ځای ونیو، چیش مې وویل؟ ورته هېڅ شی مې نه و دغې ناست. دی چې پر د اخ شي باندې لاس پورته کړي، خور یې ورته ودرېده. هغه ورته ویل چیش دی ولې وایې؟ ده دا خور ته چپلاخه کش کړل. حضرت عمر رضی الله عنه سره ډېر طاقت ورسره و، دومره ټینګه چپلاخه ویله چې دا مخ یې وچ او د وینې ځنه رایناست. خور یې څه ورته وایي؟ قربان د دې زنانې در ایمان شه. هغه وایي اوس خو همدا کوې چې بند پر بند مې ټوټې ټوټې کوې، قسم دې مې په خدای که دا دین موږ پرېږدو. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خور ته وکتل دا وینې پر بهېږي، د ده غوسه ټنډه شوه. بهرحال ته کښېنست، وایي راوړي کوم قرآن دی زه یې وګورم دا څه دي. هغه ورته وایي نه نه نه، ورسه یې ور ولمبېږه، د کفر نحوست چې د ستاسې لرې شي بیا به ته راغلې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړې ولمبېدې، د هغې خوا چې رالې حضرت خباب رضی الله عنه چې د خوشحالۍ اوازونه واورېد، دی هم راووتې، سوره طه یې ورته شروع کړه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته زنګېدې زنګېدې د سترګو اوښکې ته ایستې. کوم عمر چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل شوی. حضرت خباب ورته وایي حضرت عمر ته ای عمره، نبي علیه الصلات وسلام یو څو ورځې مخکې د خدای څخه خواست وغوښتې ستا د ایمان یا د ابوجهل د ایمان؟ هغه ته نیکبخته شوی. هغه وایي نبي علیه السلام چیرې دي؟ ده ورته وویل چې د صفا د غونډۍ سره لاندې دارالارقم دي، په هغه کې د صحابه ناست وو، څو صحابه ایمان راوړی. کله چې هلته ورغلی، د ده سره توره دنیا مکشل ده ورسره ده. صحابه وچول دي، صحابه راوځغستل، نبي علیه الصلات وسلام ته وویل عمر را روان دی، په توره یې په لاس کې ده، خدای دې خیر کړي. اسد الله و اسد رسول حضرت حمزه ورته ویل را پرېږده، ته را پرېږده، که د خیر اراده د لوره خوښه کنې دی به هم خپل انجام وویل. چې راغلی نبي علیه الصلات وسلام ته ورسېدې، سترګې یې اوښکې تېرې شوې. نبي علیه الصلات وسلام ورته ویل ای عمره زړه دې لا اوس نه دی نرم شوی؟ ده داسې لاندې کتل، یا رسول الله اسلام راته ووایه. نبي علیه الصلات وسلام په دومره غټ اواز باندې الله اکبر وویلې چې د مکې معظمې شاوخوا ټول غرو د ازنګه واورېد. نبي علیه الصلات وسلام پر سینه یې لاس ورکښېښوي، دعا یې وکړ. حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړی. دا څه شی دی؟ دا دغه قرآن یو څو آیتونه، کوم قرآن چې موږ تاسو نن بې وفایي ورسره، هغه قرآن چې موږ تاسو تلاوت ته نه یې وله، هغه قرآن چې موږ او تاسو د ځان دپاره یو غټ بوج بولو چې راوایخو. تاسو وګورئ پر یو آیات باندې الله څومره اجرونه ورکوي، لیکن موږ ستاسو نیکي همیشه سره ځای ته کړو. دا وجه ده چې نن موږ او تاسو د خپل قرآن سره مینه نه